یو ورځ پیغمبر اسلام مبارک لمونځ کوي اخري حدیث درته وایم چې لمونځ یې کوئ چې کله پیغمبر علیه السلام مبارک سجدې لره ولاړی لاسونه یې ولګول چې لاسونه یې ولګول نو قرار پر دغه ځای باندې لړم پیغمبر اسلام مبارک پر ګوته وخوړی چې وی خوړی پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک وفرمایل والقال لعن الله العقرب ما تدع مصليا ولا غيره او نبيا وغيره لعنت پر دغه لړم چې نه نمازي پرېږدي او نه غیر نمازي نه نبی پرېږدي نه غیر نبی پرېږدي نو پیغمبر صلی چې سلام وګرځي بیا دا خبره وکړله بیا راولاړ سو بیا یې څو اوبه راوغوښتلې بیا یې اوبو ته مالګه ورواچوله بیا هغه اوبه چې دي هغه مطلب پر دا لاس باندې دغه ګوته تېروله ګوته یې مژله یا یې په هغه اوبو کې دا ګوته ووهله قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ورباندې ویل دغه تورې باندې ویل او دغه ګوته چې د هغه یې مژله هغه مطلب تروي اوبه چې کومې ویلې نو پیغمبر علیه السلام مبارک وفرمایلی چې کله تاسو کې څوک لړم یې وخوري هغه د څه شي وایي قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یا دا اوس کې مطلب غلبوز یې وخوري قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس او دا بله تجربه خو لا بله ده و اوبو ته مالګه ور واچوه هغه د مالګې اوبه چې دي هغه مطلب پر دغه ځای باندې تېروه یا په لاس باندې مږه یا ګرسته دغه لاس یا ګوتې چې دي هغه په دا اوبو کې ونیسه صحیح سلو